دی حدیث تا غوږ کیدی وی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یحدثنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیاو موږ ته خبرې کولی او دی وی چې ان بین یدی ساعه الهرج یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دې خبرو کې چې د قیامت نه مخکې قیامت ته نږدې به هرج ډېر شي قیل وما الهرج تپوس شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله د هرج څه ته وایي وی الکذب والقتل دروغ به ډېر شي او قتل به عام شي قتل خلق به یو بل وجني نو هغه وی اکثر مما نقتل الآن یا رسول الله صحابه کرام ګوره اوچت خلک وو اوچت ذهنونه وو یا رسول الله دا څومره کافران چې مونږ اوس وجنو د هغه وخت مسلمانان به د دین هم زیات کافران وجني پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی انه لیس بقتلکم الکفار سادهګان یې تاسو دغه نه دومره دغه قتل چې تاسو به کافران ډېر وجنئ نه نه هغه خبره نه ولكنه قتل بعضكم بعضا خدا کم قتل چې زه دومره د هغه قتل دی چې تاسو به یو بل وجنئ حتى يقتل الرجل جاره یو سړی به رالګي خپل ګاونډي به وجني ويقتل اخاه یو سړی به رالګي خپل رور به وجني ويقتل عمه یو سړی به رالګي خپل تره به وجني ويقتل ابن عمه او یو سړی به رالګي خپل د تره زوی به وجني دا د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه ده بل حدیث دی متفق علیه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان بین یدی الساعة لایاما قیامت نه مخکې به بعض ورځې راځي یرفع فیها العلم علم به دیني علم به د خلکو نه کم شي وینزل فیها الجهل او جهل او جهالت به عام شي ویکثر فیها الهرج او هرج به ډېر شي خلک به یو بل وجني اول دلایل ذکر کوو بیا دې خبرې له راځو بل حدیث والا امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج وهو القتل قیامت ته هغه پورې نشي راتلی چې څو پورې دا نښه نه راغلي او هغه ده چې مسلمانان به په یو بل کې لګي یو بل به وجني یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې ډېر ناشنا دی والذي نفسي بيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قسم می دی په هغه رب باندې د چا په لاس کې چې زما ساده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وی داسې وخت به راشي قیامت ته نږدې چې قاتل ته به دا پته نه وي چې زه دا سړی ولې وجنم او مقتول غریب ته به پته نه وي چې ما ولې وجني بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې هم دا نښه ذکر کړې ده امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی او په هغې کې هم دا دي چې ویکثر فیها الهرج قیامت ته نږدې به داسې ورځې راشي چې قتل به عام شي هسې دې نښې ته وګوره موږ وایي دا هغه نښې دي چې راښکاره شوي دي دا کمې نښې دي راښکاره شوي دي دا راښکاره شوي ده که نه ده د هغه وخت نه د مسلمانانو په منځ کې جنګونه جنگ جمل مسلمانانو په منځ کې جنگ صفین چا په منځ کې مسلمانانو په منځ کې واقعه د حره د مسلمانانو په منځ کې او به دې سره روانه ده اوس خو عامه خبره ده دا حدیث تاسو واورېدو ما چې تاسو وایئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت به هم د ایمان ښه ډېر شي و یو سړی به رالګي خپل ګاونډي به وجني یو سړی به رالګي خپل تره به وجني یو سړی به رالګي د خپل تره زوی به وجني یو سړی به رالګي خپل رور به وجني دا عامه ده زمونږ د پښتنو په معاشره کې روزانه خبر نشر کېږي چې پلاني ځای کې یو سړی ووژلی شو پلاني ځای کې ډاکوانو سړی ملک پلاني ځای کې په ځمکه باندې ورانه او څلور پکې مړه شو په روجه کې وي په واوره باندې وران شو نو درې پکې مړه شو پس
په واوره باندې صرف په واوره باندې وران شو 3 پکې مړه شو دقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي او دا پته هم نشته دا څوک چې وجني چې زه ولې وجنم اوس واوره او د واورې دا خبره څه د وجلو ده او هغه کوم چې وجله کېږي غریب ته خو بلکل پته نشي چې ما ولې دا خلک وجني انسان حیران شي چې دا څه قیسه روانه ده د انسان د وینه او د مسلمان د وینه دومره سپکه شوې ده ځکه زمونږ دشمن ډېر خوشحاله دی ولې زمونږ دشمن خوشحاله دی موږ یو بل وجنو موږ یو بل ختمو که بعض پکې راپاسي د جهاد په نوم نو هغه وی د ټولو نه اول جهاد د مسلمانانو ملکونو خلاف پکار دی نو هغه به د مسلمانانو ملکونو خلاف او د مسلمانانو د بچیانو خلاف لګي او هغې ته به جهاد وي او کفر او کافران هغه به ترې پارامي لکه څنګه چې د خوارجو یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده ویقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان بوتان والا او مشرکان به د دوی نه پارامي خو مسلمانان به ترې پارام نه وي مسلمانان به وجني ته کافر ته مرتد یې هغه وایي ته کافر او ته مرتد یو بل وجنه یو بل ختموئ ځکه دا خبره واورئ چې ګورئ په اسلام کې په ناحقه قتل دا یو لویه ګناه ده هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا چې یو مسلمان قصدن عمدنې مړ کو په ناحقه فجزاؤه جهنم خالدا فيها همیشه د پاره به جهنم کې وغضب الله عليه او الله به دې ته به غصه کوي څه وړه خبره نه ده ګورئ حدیث کې دا راځي وایي دغه مقتول دا کوم چې وجلی شوی دی د ده نه به دا وینه روانې او دغه به یې د سر نه نیولی د قاتل چا چې وجلی دی او د الله خوا ته به بوځي د قیامت په ورځ بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لما قتلني یا الله تپوس وکړه د ده نه چې د زه ولې وجلی یم په انچه ځي باندې او په پوټ ځي باندې راولګي یو بل مړه کړي او دې ته غیرت وایي او دې ته پښتو وایي زه هم که غیرت او پښتو دی نو زه دله په دې غیرت او په دې پښتو باندې د خپل بوټان پاکومه چې ته په انچه ځمکه باندې یو مسلمان وجني ته به پوټ ځمکه باندې مسلمانان وجني هغه ته واوړېده زه واوړېده څه چلو شو په معمولي خبرو باندې یو بل وجل